د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات متعلق خبره می شروع کړې وه او تیره جمعه مو د حضور پاک مبارک د روح د قبض کېدو پورې خبره درته کړې وه چې د ګل په ورځ باندې تقریبا داسې د 10 بجو ټیم کې مخکې رستو د حضور پاک مبارک د دنیا نه د آخرت سفر شروع شو. دغه وفات سره په مخلوق باندې او په صحابو سا سر پریوت. وفات ټول تفصیل می تیره جمعه ویلې ده. ظاهره خبره ده چې د صحابو چې د نبی علیہ السلام سره کوم محبت او کوم مینه وه چې هغوی به ځانونه قربانول، بچي قربان کړي دي، وطن یې پرېښی دی، ښځې پرېښي دي، رشته داره یې پرېښي دي. تاسو خپله اندازه ولګوئ چې د دغې عاشقانو د نبی علیہ السلام او د صحابو په هغوی به د پیغمبر علیہ السلام د وفات څه اثر و. د یو محبوب او د یو انسان سره چې د چا مینې او محبت او هغه ته لاړ شي نو په هغه څه اثر پرېوځي. قسم دی حضور پاک او صحابو ته د مور پلار هر چا نه زیات و. د هغوی زمونږ په شان مجازي مینه نه وه، د هغوی حقیقي محبت او مینه وه. د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه به خبره نه وته چې هغوی به فوراً بیا منله. نو اندازه تاسو ولګوئ چې په هغوی به اثر څنګه و. داسې یو عجیبه اثر په صحابو پرېوته چې هغه د بیان قابل هم نه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بېهوشه شو، بالکل بېهوشه پرېوت. حضرت عثمان رضی الله عنه دیوال ته ډډه وواله چې څنګه واورېدل دیوال ته ډډه وواله او ګونګې شو، خولې نه خبرې نه وتې. حضرت عمر فاروق غوندې سړی چې هغه څومره بهادر دی او څومره زړور دی، څومره مضبوط دی، هغه دماغو کار پرېښود. د فنګر ولا بند کلک دماغو بالکل کار پرېښود او توره لاس کې واغېشته او په منبر کېناست او توره داسې اوچته کړه. وی بعض منافقین وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. نبی علیہ السلام نه دی وفات، جمدی دی. او د موسی علیہ السلام په شان چې څنګه موسی علیہ السلام وادي تور ته کوهی تور ته تللی او د الله ملاقات له او بیا راغی، داسې پیغمبر علیہ السلام هم د الله ملاقات له تللی دی، واپس به راځي. او که د چا نه مې واورېدل چې پیغمبر علیہ السلام وفات دی نو په دې توره به دې سر وه. بالکل پوهېده نه چې غږ نه کو، خلک یېرېدل که چا به چا نه تپوس کو نبی علیہ السلام وفات دی، زر بیا عمر ته ګوته ونیوه چې هغه دې ګوره چپ خو چې نه دی وفات. چا نه مې واورېدل چې وفات دی، زما دې توره باندې به دې سر وم. توره یې بالکل بارست دی او په منبر ولاړ دی. یو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، هغه خو چې څنګه واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات شو، بس پټک پرېوت، د هغه نه ساه لاړه، وفات شو. حضرت ابوبکر صدیق په دغه ورځ نو د پیغمبر علیہ السلام تیره جمعه تاسو ته ما ویلو چې د حضور پاک طبیعت په دغه ورځ لږ ښه و. سار مانځه ته سر مبارک راښکاره کړی او صحابو د سار وختي د نبی علیہ السلام د مبارک مخ دیدار کړی. طبیعت یې ښه نو وی صاحب که ستا اجازت یې د دې یو بیبي صنح ورته وایي د مدینې منورې نه لږ بار دی هلته وه، که ستاسو اجازت یې طبیعت مو څنګه دی؟ وی خیم زه به هلته لاړ شم. وی لاړ شه، هغه هلته و. حضرت سالم ابن عبدالله وی چې خلق حیران دي، څوک جاړي التا، څوک دلته جاړي.
سو کوئی ندی وفات، سو کوئی وفات تے، حضرت عمر تور ایستے دا، علی سے بے ہوش پروت تے تپوس تے نہ کیگی، عثمان سے خبری نہ کئی، گونگے دے. یہ خدا سو کو سالمت تب ابو بکر بچے تا پیدا نہ کے پورا معلومات والو چی دا حالت سنگ دے. سالم ابن عبداللہ وی پا اسمخ پوارو لا تپوس میں کچھ کم دے دے وی سنخ کے دے اور پسے لاڑا چی دا لاڑا مواغا زما شکل تاو قتل، زما سا گڑا وڑا وا، زما اوخ کو تاو قتل نو پویشو. حضرت ابو بکر مانا تپوسو کو سا حال دے، سیب زنشم ویلال تا عمر تورا رستے دا چی کچانا میں وورے دلنو پا دی تورا تی سروام یراوی دا سے معلومی گی لکا چی نبی علیہ السلام وفات شوی دے. میں جیسا نشم ویلے بس فوراً پا جڑا شو، پا سلگو سر شو، او تیز اسی زر رو گفتو پا اسی زر دومرت تیزے سر روز غلو چی دا ما اس داغا اس نشورا لندے کولے او مدینی منوری تدان رو رسو. او جی سنگ راغی او خلق جماعت کی اولی دل ٹولگی ٹولگی ناس دی، سوک جاڑی عرصے پزے پر خودل او نیک د خپلی لور د بی بی عائشی صدیقی کوٹے تا وردن نشو. حالتے او سو خد نورم ناستے وے زرغی پر دوکلا او دی ورغ پیغمبر علیہ السلام تا حضور پاک مبارک باندې او صادر پروتو. بعض علماء وی جدا پہ حضرت جبریل علیہ السلام چولو ورغی او چی سنگ صادر چت کا نو دا سی دا اتحیاتو پا شکل دا حضور پاک وجود مبارک تا مخامخ کے ناستو او چی صادری سنگو چت کا نو زر شاو تا مہر نبوت نو مہر نبوت نو پی ور پریوتا لاولی ولدا تندیخ کل کا او دا تندی دا خکولا سرا فوراً خپل مخی دا حضور پاک پا مخ کے خود مخی وسرو جنگو او سوئی تبت یا حبیبی حیا و میتا، اے زما دوستا پا جن سخ کولے وے پا مرگ سخشتے، پا جن سخشتے وے او پا مرگ سخشتے سخ کولے. او لن یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رسول پتا بدو مرگ خدا چتا نجمع کئی، اغا مرگ قد کتب علیک فقد متا، بس چکم مرگ دل مقرر و پاغی خود لارے نور بتا باندی بیا مرگ نرازی. او سخشتے سخ کولی دا مخ بے دا پیغمبر علیہ السلام پا دی مخ کی خود او بیا بے اچتاو او دا بل مخ بے دا پیغمبر علیہ السلام دی مخ سر جنگاو او خکولی کا حضور پاک او صادر پی دا پاسا خور کا. خدا پاک عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ عنہ وی اغا انسان ابو بکر چی دا غنا نرم دل انسان بلنو، دا غنا نرم دل انسان بلنو، اغا انسان لخدا زلک لک، او اغا عمر چی دا غنا دا مضبوط لخاون بلنو دا غدل نرم شو. وی دا ابو بکر پا مون دیر احسان دے خدای ولد لک لک کا اچھے با دا پیغمبر علیہ السلام پا مسلاو دریدنو جلل بے ٹنگی دے نشو خدای ولد لک لک کا بس چی سنگ دغا ویکتا نبی علیہ السلام مبارک صادر پی واپس کو و جمعت تروت. عمر تیوی عمر منبر نکوشا، عمر چاہتا منبر نکوزے دا وی چپ نکوزے گا. منافقان وی حضور پاک وفات تے کہ چانا میں وورے دل چی سر تے پرے کم. ابو بکر جمعات بل گڑتلا خلق و تراغن شو تراغن شو نو اعلانے ہوگا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. کسوکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کئی نو نبی علیہ السلام وفات تے بس بیا کوئی خدا وفات شنو او کسوک دا لے عبادت کئی نو ان اللہ حی لا يموت خدا نمری غامیشہ جم دے دے. وما محمد الا رسول دا آیت الستو نبی علیہ السلام دا اللہ استاد دے دا اللہ پیغمبر دے.
قد خلت من قبله الرسل، دا غنه مخکې نور ډېر پیغمبران دنیا ته رالل او د دنیا نه لاړل. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کدی وفات شو یا دی شهید شو نو تاسو به اسلام پرېږدئ واپس په پوند کفر ته دی. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، او که څوک په پوندو کا کفر ته واپس شو د خدای څه نشي کولی. وسيجزي الله الشاکرین، چې څوک شکر گزاري خدای غیله ښه بدل ورکوي. دا آیت ولستو، آیت نه صفا معلومه شوه چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران دنیا ته راغلي لاړل او دی به هم د دنیا نه ځي. د ده په وفات به تاسو دین او اسلام به نه پرېږدئ. اعلان یې وکړه چې ان محمدا صلی الله علیه وسلم قد مات، وفات شو. باس صحابو هیبت بل شان شو. اوسه پورې خو لا شک دی. حضرت عمر فاروق وی توره مې لاس کې وه خو چې د آیت مې واورېده او د ابوبکر خبره مې واورېده مې چې واقعي علیه السلام وفات شو. دومره بوج را باندې راغی چې د خپلو خپو نشم ټینګولی. بیا خپو مې کار پرېښود ځمکې ته پرېوتم. ما خو یې د دې وفات، دا یقینا وفات دی. صحابو یو هیبت تیر شو. حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ چې کوم د حضور پاک خاص خادم دی، وی د مدینه حال سو. الله اکبر، دا خو د خلکو حال دی. د مدینه حال سو، وی په کوم ورځ چې حضور پاک مدینه ته راغی نو مدینه روښانه شوه، او چې په کوم ورځ حضور پاک د مدینې نه لاړ وی مدینه کې تیاره شوه. هغه نورانیت په مدینه منوره کې نو کم چې د حضور پاک راتلو سره کم نورانیت راغلی دی. او زما د قسم د الله په ذاتي وی موږ د پیغمبر علیه السلام په قبر دفن کې مصروف او وی لاسم د هغه د خورو نه نو سنډلې انکرنا قلوبنا، وی موږ زړه هغسې نه محسوسو کم چې د حضور پاک د دنیا په ژوند کې زموږ زړه څنګه و. واقعي بلف چې بلی نو جدا پوزیشنی، بلف چې مړ شي جدا پوزیشن، بلف ته چې کوم علاقه نږدې ده جدا پوزیشن کې ده، بلف نه چې کوم علاقه لرې ده په جدا پوزیشن کې ده. او د سارو حال سو هغه قچره چې حضور پاک په هغې باندې سورلي به کوله، هغه قچره سپینه چې نبی علیه السلام به په هغې سورلي کوله، هغه نیغه لاړه او په مدینه کې یو کوي په هغې کې سر ښکته کو ځان یې پکې وروغورځو. خیر و خلاص. د سارو دا پوزیشنو تر دې حده پورې یو بیبي وه چې د نبی ښځه د زنانه چې د حضور پاک د وفات یې واورېدل نو سترګې د ځان ړندې کړې. وی په هغه سترګو به څه کوم چې د دواړو جهانو سردار پې نه ښکاري. دا یو مینه او یو محبت و. د صحابو په زړه کې یو درد و، یو درد پیدا شو. واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بس اغلا خدای حوصله ورکړه، دغه ځان ټینګ کړ. ګنې که حضرت ابو بکر صدیق ځان نه وي ټینګ کړی، عبدالله ابن مسعود غوندې سړی او قسم په خدای که پوهېدو وی ما بړه کې سوچ کو چې اوس به مونږ څه کوو. ما به وی ظاهره نه تجارت حاجت شته او نه اغېشتلو خرڅولو ته ضرورت شته، بس کور به کینو منځونه به کوو روجې به نیسو مرګ به خدای راولي. داسې حالت د صحابو. زنانه په کورونو کې دننه پریشان دي. یا حضور پاک څه شو؟ حضرت بلال مدینه پرېښودل، شام ته لاړ. چا ورته وی شام کې څه کوې؟ د حضور پاک کلي دې پرېښوده. وی چې بانګ به مې وی او ما به الله اکبر وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک مبارک مخ ته کتل. او داسې وخت په ما راغلی دی هغه خو الله اواز هم ښکلی ورکړو چې ما به بانګ کله په جوش کې کو نو حضور پاک د خولې نه مې دا موریدلی دی چې بخ بخ یا بلال، واه واه یا بلال. اوس بانګ ویم نو مصله خالی پرته ده، هغه چهره کم نه چې د بانګ په وخت کې په یو سترګه حضور پاک ته وګورو. شام ته لاړ، شام کې خوب ولیده، ډیره موده پسې خوب ولید. نبی علیہ السلام په خوب کې ولید وی بلاله دومره بې وفایي، دا بې وفایي خوند کوي، زه دې پرېښودم زما کلي دې پرېښود. فوراً چې دا خوب نه راپاسېد څاروي باندې کته واچولو مدینې ته راغی
او چې مدینه منورې ته څنګه راورسېده، اوهو اج جدا منظر و. ښځو به وې قد جاء بلال، او بلال راغی. ماشومان رالل، نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي. هغه بانګ به نن بیا د پیغمبر علیه السلام په جماعت کې ویل کېږي چې د هغه په جون حضرت بلال کم بانګ ویلی، د سار بانګ یې ولاړ، نن به بیا هغه بانګ ویل کېږي. خلک ورته راغونډ شو. بلال علی شا به راورسېدی، وایي زه بانګ له نه یم راغلی، ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده، ما نه حضور پاک ګیله کړې ده، ګیلې له راغلی، بانګ له نه یم راغلی، ما مه وجنئ. یو هم درخواست کی بلال نه لږ بانګ ووایه، زاړه یادونه را تازه کړه. بل هم راځي بانګ ووایه، وایي بلکل قسم مې دی چې بانګ نه ویم، بانګ ویلی نه شم. زه خو چې به بانګ ته ودرېدم خو مخامخ به ما ته ګل په شان چهره ښکارېده، مصله خو خالي پرته ده، ما ته خوا چهره نه ښکاري. نو حضرت حسن و حسین ولې بی بی فاطمې راولېږل. بلال بانګ ووایه، او فاطمه ډېره زیاته غمجنه وه، انتهایي دړمنه وه. وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. فاطمه وی رضی اللہ تعالی عنہ، وی مصیبتونه مې په دې سر داسې را پرېوتل، وی که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوتې نو دا ورځې به شپې شوې وې. حضرت انس وی چې کلم د حضور پاک قبر مبارک برابر که خاورې مو واچولې، موږ سره چاریان هم ویو، بیلچې را سره دي، ووتو مجبوري وه. بی بی فاطمه راته لاره کې ولاړه، چې لار کې ولاړه او ما ته ویل انسه ما ته وی انسه خوند یې درکه چې د ما په پلارم خاورې واړولې. اطابت انفسکم، زړونه خوشحاله شو چې تاسو د الله په رسول خاورې واړولې. بهر کې دا حالت د صحابه نو واقعي د لور په حالت. فاطمه رضی الله عنها سره خو د حضور پاک او د دواړو بل شان مینه وه. کله چې به بی فاطمه راغله نو نبی علیه السلام ورته پاڅېد او ښکل به یې کړ او خپل ځای باندې به یې کېنو. او کله چې بدا نبی علیہ السلام باغی کره لاړ ورته به پاسې دواړه به یو بل خپل کړل. سیاست مره چا یېرېږي؟ نو هغې ورپسې حضرت حسن او حسین راولېږل چې بلال بانګ ووایه چې ما ته د بابا وخت را یاد شي. بانگ تا ودرید، بانگی شروع کو، اللہ اکبر ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوئے، اور جدید ضرور سے اشہد ان محمد رسول اللہ لاندی پریوت اصل گو جاڑی. بعضی مورخین خولی کی چی وفاتم شو، خدا خبر مضبوط ہے نا، بے ہوش شو. دا په صحابه د نبی علیہ السلام د وفات صدمه وا. نو خدای پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نا همت ورک سره دې چې نرم دی لو خدای ټینګ کو.
ابو بکر صدیق جماعت کې اعلان وکوي په دې کار نه کېږي، خدای مو بخښه راځي اوس چې دې نه پس څه مراحل دي چې هغه پوره کړو. او مرحله څه ده چې د نبی علیه السلام د غسل بندوبست وکړو. دې درمیان کې انصارو په ثقیفه بني ساعده ورته وایي مدینه منوره کې یو ترې د مشورې د میټینګ ځای و، هلته راغونډ شوي وو چې حضور پاک وفات شو چې اوس یو مشر مقرر کړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ته چا الوی وی تاسو دلته د حضور پاک د تجهیز او تکفین کې مصروف یو، انصار لګیا دي ځان له مشر مقرروي. دی فوراً لاړل حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق دواړه لاړل ثقیفه بنو ساعده ته چې ول انصار ناست دي. سعد ابن عباده رضی الله عنه تبې نیولې دی غم په منځ کې ناست دی. وی څنګه راغونډ شوې؟ وی دا مدینه زمونږ کلی دی، زمونږ وطن دی، حضور پاک خو زمونږ د ټولو مشر ولاړ وفات شو، نو مونږ ځان له اوس یو امیر مقرر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ووی چې دا خو د شریعت خلاف کار کوي، ما د نبی علیہ السلام نه پخپل اوریدلی دي، تاسو مو اوریدلی دي چې الائمه من قریش، بادشاہ به د قریشو نه. تاسو نه دی اوریدلی؟ بس هغوی چپ شو. د هغې وجه دا ده چې دا بادشاه یوازې د مدینې خو نه دی، که د مدینې دپاره یې خو ډېره خره بیا د انصارو نه سړی پکار دی. خو دا بادشاه خو د مدینې هم بادشاهي، د مکې به مي، د طایف به مي، د یمن به مي، د شام به مي، د مصر به مي، د عراق به مي، د کوفې بصرې به مي. هغه خلق د حضور پاک د خاندان نه بغیر د بل چا مشري چته ماني، او قبایلي خلق و ملکانه نظام. نو ستاسو بادشاهي به هغوی نه ماني. انصار ورته وی ښه ده ټیک ته دا حدیث حضور پاک ویلی دی، منا امیر و منکم امیر، یو بادشاه به ستاسو یو به زمونږ دی. وی دا نه کېږي، دو بادشاهان خو حکومت نشي چلولی. وی داسې به وکړو چې نحن الامراء و انتم الوزراء، وی امیر به زمونږ نشي، وزیران به تاسو شي. وی ښځه ډېره ښه ده. نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ته وی عمر لاس راکړه. عمر ورته وی نه ابوبکر، قسم په خدای که د حضور پاک ټولو صحابو ته پته ده چې د صحابو د نبی علیه السلام کې ستا نه بهتر بل څوک نشته، او حضور پاک چې به لومبي نومه غېشته نو ستا به یې غېشته. وی لاس را دې خوا کا. نو حضرت عمر حضرت ابوبکر سره بیعت وکړ. وی بس ته زمونږ مشر شوې. او بیا په هغه وخت کې چې څومره صحابه انصار ناسو یو یو راپاڅېد او د ابوبکر صدیق سره یې بیعت وکړ. بیا جماعت ته راوست، جماعت کې خلق رالل، یو یو براته او د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت کو. نو دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه شو. بیا د غسل او د کفن دفن دپاره میټینګ شروع کړ چې دا کوم ځای کې حضور پاک دفن. نو چا وی شام ته وړو، ځکه ډېر پیغمبران هلته دفن دي، یو تجویز پکې راغی. چاوی مکی مکرمه ته وړو، دی د مور پلار یعنی د خاندان، مور پلار به یاد نکو، د خاندان مقبره ده بنو هاشم او د قریش. چاوی د مدینه منورې قبرستان ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې پیغمبر چې کم ځای ولا خدای خوښ کړي هلته ته روح وباسي، سا وباسي. نو زما دا خیال نه چې دا کم ځای کې د حضور پاک وفات راغلی دی همدقه ځای به نبي علیه السلام دفن کړو. اگر چې دا د بیبي عایشې صدیقې کوټه وه، وی ډېره ښه ده، په دې فیصله وشو. نو لږ غوندې حضور پاک چې په کومه بستره باندې پروت و هغې بل طرف ته کړه، هغې اوچت که او مقه ځای کې وله قبر وکنسته د نبي علیه السلام دپاره. بیا د غسل انتظام چې غسل ورکو که ورنکو، چاوی نه حضور پاک و طیب و طاهر پاک دی، دا هغه غسل ته څه ضرورت دی، غسل ته سجت نشته. نو چاوی چې نه مونږ د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دي چې ما له غسل راکوی نو بیرې غرس ورته وایي مدینه منوره کې یو کوی دی، د هغې نه به ما له د غسل اوبه راوړی. دې نه پته ولګېده چې غسل به ورکول غواړه. بیا پکې چا ده وي چې ما د حضور پاک نه اورېدلی دي
چې مالا به غسل چې را کوي نو حضرت علی به را کوي، ابا مالا غسل را کوي. او که بې د علي نه بل چا زما په عورت نظر ولګېد نو سترګې به یې ړندې شي. دا معلومه شو چې غسل به ورکو، غسل به علي صاحب ورکوي. غسل بیا چا ورکه حضور پاک له او تختی راوړه په هغې نبي علیه السلام مبارک سملو. اوس غسل څنګه ورکو؟ جامو سره ورکو او که جامې ته لرې کو. حضرت علي صاحب وایي موږ په دې مشوره کې وو چې زموږ د ټولو باندې بېهوشي راله. وی سرونه م سینې له داسې راځنې راغلې، وی دې کې م یو غیبي اواز واورېد چې حضور پاک له غسل ورکوی سره د جامو والا ورکې. اوبه د غسل م والا ګرمې کړې، د بیرې پاڼې م پکې واچولې، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې مړي له غسل ورکوی نو اوبو کې د بیرې پاڼې واچوي، د بیرې پاڼې م پکې واچولې. نو حضرت علی صاحب غسل ورکړی دی او په یو کپړه به د حضور پاک وجود مبارک مګه. حضرت عباس یې ترو او ورسره او د حضرت عباس دو زامنو، حضرت فضل ابن عباس او حضرت قسم رضی الله عنهما دا وسره. او یو د پیغمبر علیه السلام یو غلام و شقران او وسره. نو انصارو د بار نه آواز وکړو، وی مونږ کې پیغمبر علیه السلام له سیسه نشته، تاسو ټول خپل کسانې لمبوئ، مهاجرین به لمبئ، زمونږ د طرف نه څوک نشته. علي صاحب خو دړمنو وی نه نه په حضور پاک کې د بل چا حصه نشته. بیا صحابه وی نه د انصارو نه م یو کس را دننه کول پکار دی. نو حضرت اوس رضی الله عنه انصاري هغې را دننه کړه. دغه کسانو حضور پاک له غسل ورکه سره د جامو نه. حضرت علي صاحب فرمایي وی قسم په خدای چې مونږ کوم وخت کې نبي علیه السلام له غسل شروع کوو، وی دې وخت کې د وجود مبارک نه داسې خوشبویي راوچته شوه چې ټوله کوټه معطره شوه. مونږ حیران شو چې خدای پاک، خدای پاک خی مخلوق ته چې د پیغمبر علیه السلام غسل دی له نه دی چې وجود یې پلیت دی او پاکه وي، وجود نه دی پلیت، وجود یې پاک دی، خوشبویي تیزي. خدای د سنت یو طریقه دی، یو مسنونه چې که هر څومره لوی عالم یا نیک سړی وفات شي او صحابي وفات شي نو غسل به خامخا ورکوي بې د شهید نه، هغه له غسل نشته. نو غسل یې ولا ورکړ. بیا اختلاف جوړ شو، وی قبر کې ولا شق وباسو که لحد ولا جوړ کړو. انصار وی یا خدایا اختلاف جوړ شو، چاوی شق ولا وباسو، چاوی لحد. نو د انصارو شق دا لحد استدا چې کم قبلې ته ډوره کې دننه شی جوړ شي لحد. او د مکی ځمکه شګلنه او هغې به شق استه، لحد پکې نه ټینګېده. انصارو وی خدایا ته خو مهربانه شي چې لحد جوړ شي، ځکه زمونږ د مدینې طریقه د لحد ده او زمونږ مړي ټول په لحد کې پراته دي، نو چې د حضور پاک هم لحد جوړ شي، چاوې لحد او چاوې شق. نو په مدینه منوره کې دو صحابه، یو حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه به شق استه، یو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لحد استه. وی دواړو پسې استازی ولېږئ چې کم مخکې راغی نه به خپل کار شروع کړي. انصار سوالونه د لحد کول، خدای سوال قبول کو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کور کې نو او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په کور کې راغی، نو د حضور پاک دپاره لحد جوړ کړ. قبر ته چا کوز کا؟ حضرت عباس او حضرت علی رضی الله عنه. او د خپو د طرف نه کوز کا، دا سر د طرف دا قبله ته پروتی کنه. زمونږ مړي خو عموما قبله په خپل وخت کې څومره مړي ښخ کړي دي، نو کټ یا چې په کم شي به مړی پروت و به قبلې ته پروت و، د قبلې نه به یې راواغشت. خو د نبي علیه السلام قبلې ته ځای نو ځکه یې د خپو د طرف نه قبر ته وردننه کړه. نهه کچه خښتې پرې راغلې، دا تبی چې ورته مونږ وایو، او بیا پې د پاسه خاورې ور واچولې. نو قبر غاړې یو لیش د ځمکې نه اوچتې وي، یو لیش یو طرف او بل طرف، او دا منځ یې داسې و چې د اوچت لکه زمونږ د وطن قبرونه چې څنګه ماهي پشت داسې اوچت، داسې قبر یې ولا جوړ کړ.
او د پاسه په نری نری سره قطقانې ور واچول او حضرت بلال لاړ نو هغه د اوبو نه مشک را ډک او سر مبارک ته ودرېد او د مشک اوبې پې د پاسه واچوي چې دا خاور او کاڼې کلک شي. دا د حضور پاک مبارک قبر. جنازه څنګه وشوه؟ د قبر د دفن نه مخکې جنازه وشوه. جنازه به څنګه کو؟ بار رو باسو وی نه حضور پاک به بار نه رو باسو، لږ لږ خلک بوردینو جنازه به پې کوي. وی په جنازه کې به پې وایو څه؟ مونږ خو مړي دپاره دا دعا کوو اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا، خدای وبخې. نو اگر چې جمدي مړي ټولو بخې خو مړي پکې خپله هم راشي که نه. نو حضور پاک له به څنګه چل کوو؟ نو حضرت علی رضی الله عنه نه صحابه د علی نه تپوس وکړي چې هغه څه وایي نو هغسې به وایي. حضرت علی رضی الله عنه وی داسې کار وکړئ چې څومره کسان په کوټه کې زیږي نو دا وردن نشي، او جنازه څلور تکبیره کوي او په جنازه کې درود شریف وایي په نبی علیه السلام، او دا آیت سره وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا وایي چې الله دا الله فرشتیم په پیغمبر علیہ السلام درود شریف وای. اے مسلمانانو تاسو په درود شریف وای. او یو ډېر ښکلی درود حضرت علی رضی الله عنه صحابه ته خو وی دا ور سره وای. دغه الفاظ یې داسې دي د دې آیات سره دا وای لبیک اللهم لبیک، خدای ستا په دربار کې مونږ حاضر یو. ځکه جنازه خو عبادت دی خو به خدای لکې. لبیک اللهم لبیک ربنا وسعدیک یا ربنا وسعدیک، خدایا مونږ تا ته ولاړ یو ستا د دین چې څه قسمه الله مونږ تا نه مدد غواړو. صلوات الله البر الرحیم، د خدای رحمتونه هغه الله چې پاک دی د هر عیب نه، هغه الله چې په ټول مخلوق باندې مهربانه دی. صلوات الله البر الرحیم والملائکة المقربین والشهداء والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. ودا وسلام معنی دا دا الله اغا الله چې د هر عیب نه پاک دی او په ټول مخلوق مهربانه دی. د هغې د طرف نه د رحمتونه او د مقربو فرشتو د طرف نه د رحمتونه او د شهداو د طرف نه د رحمتونه او د نیکانو د طرف نه د رحمتونه. او ای رب العالمین چې کم مخلوق ستا تسبیحات وی، ځکه هر شی د خدای تسبیح وی، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، چې کم مخلوق ستا تسبیح وی د هغې د طرف نه په حضور پاک رحمتونه او درود نازل شي. پچا دې درود وی په محمد صلی الله علیه وسلم کې د عبدالله زوی دی او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر دی او د ټولو مرسلینو پیغمبرانو سردار دی او د ټولو متقیانو امام دی او د الله د رب العالمین استازی دی او الشاهد او د قیامت پر ورځ به ګوی کوي او زیر ورکون کې د مخلوق له د جنت او د الله په حکم خدای داعی را لېږلی دی. ستا د طرف نه الله داعی دی او روښانه رڼا ده په د دې زمونږ سلامې. وی دا الفاظ وایه. نو لومبې د اهل بیتو جنازه وکړه چې کوم د پیغمبر علیه السلام اهل بیتو هغې وکړه. بیا مهاجرین د مکې کم خلک و هغوی جنازه وکړه. څومره چې به کوټه کې راتل وردننه کېدل به جنازه به یې کوله. په بعضې کتابونو کې دي چې ځان له پکې خلکو دعا هم کوله، ځکه د حضور پاک جنازې نه غټ عبادت بل کم دی، ځان له به پکې دعا هم کوله. نو بیا انصار وکړله، انصارو نه پس چې انصار وکړله نو بیا زنانو جنازه وکړه، نو بیا ماشومان وردن شو، ماشومانو جنازه وکړه. نو آخری جنازه د مسلمانانو چې کوم خلیفه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړله. دا جنازه وشوه او جنازې نه پس حضور پاک دفن شو، خاورې مبارکې د پاسه ور واوړی دی د بیبي عایشې صدیقې په کوټه کې.
خرو څومره کسانو جنازه کړې ده. نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې لیکلی دی وی 1,000 کسانو د حضور پاک جنازه وکړه په لږه لږه. دفن وروسته شو، څوک د 9 شپه یاد یو څوک د چهارشنبې شپه په هغې دفن شو. دا دومره تاخیر په څه وجه وشو؟ په دقه وجه وشو. غسل کې اختلاف ورکو که نه، دفن کم ځای کې وکړو، په کومه طریقه وکړو، او بیا لږ لږ خلک جنازه کوي نو ټیم پې لګېږي. نو په دې وجه تاخیر شو د حضور پاک د دفن. 1,000 کسانو په نبی علیہ السلام جنازه وکړه. دا د حضور پاک د وفات دی ربیع الاول کې 13 میاشت کې 13 ربیع الاول کې 13 میاشت کې د ګل په ورځ د نبی کریم صلی دنیا ته راتللم او د ګل په ورځ د دنیا نه د هغې رخصتي مړاله د نبی علیه السلام. زما رونو کم صحابه چې وونه په موقع چې کله دفن شو د هغې څه حالت یو 2 کسانو د یمن نه راتلل، غالبا ذو کلو ذو عمر دی نمونو، د پخوانو کتابونو عالمانو. یو صحابي وی مونږ یمن ته تللي، نو دا د یمن سردارانه مودي لم دعوت ورکړه دا خدای مسلمانان کړل. وی مونږ ورته وی چې ځای چې ځو، وی راته وی چې ځای چې ځو مدینې ته. وی په لاره را روان شو. وی ما نه د پیغمبر علیه السلام تپوسونه کول چې زمون خو ایمان راوړو مسلمانان شو، خو لږ دا راته ووایه چې د شکل مبارک څنګه و، حالت یې څنګه و، د کوم ځای و، تاریخ یې رانه معلومه. وی ما ورته قصې کولې. وی چې نیمې لار ته راورسېدو، وی ما ته وی چې که ته څوک یادی، تاسو دا پیغمبر چې دا زمونږ په ایمان راوړو خو مسلمانان یو، او دا دغه صفت والی چې دا تاسو کم صفتونه کوئ، نو د مرګ 3 ورځې شوي دي. ګورئ ما ته پته ده، مونږ ته پته ده. که دا صفتونه پکې وي چې دا تاسو ذکر کړل، نو مونږ ته پته ده چې د هغه د مرګ 3 ورځې شوي دي. ما ورته چې نه یاره دا ته څه وی؟ وی چې بس ما درته ووایي نو دا صفتونه چې د کم سړي دي او دا آخر زمانه پیغمبر تاسو 3 ورځې شي. وی دی کې یو قافله د مدینې نه را روانه. مونږ ته تپوس وکړو کوم ځای نه راغلی؟ وی د مدینې منورې نه رالو. وی مونږ ورته وی چې په مدینه کې څه حالات دي؟ وی د حضور پاک د وفات 3 ورځې شوي دي. هغه 2 یمنیان وی چې بس اوس به مونږ یمن ته واپس لاړ شو، او ستاسو چې کوم خلیفه دی ابوبکر صدیق، نو هغه ته زمونږ سلام ووایه، مونږ به بیا بل وخت راشو. وی ابوبکر ته میل وی چې دقسې هغې خو ده ووی. وی ولې دې نه راوستل؟ وی نه صاحب بیا به راځي. یو صحابي راغی داسې وخت کې چې د حضور پاک دفن شوی، نو قبر سره کېناست، نو خاورې راغشتې په دې سره یې چولې. داسې حالت د غیر اختیاري ګنې په شریعت کې خاورې په ځان نوستل او ګریوانونه څیرې کول او چغې د جاهلیت دا منع دي په شریعت. پیغمبر هم په خپله دې منع کړي، خو دا نه پوهېدل غریبانه. نو یو آیت دی د قرآن شریف دا به یې لوسته، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. معنی دا ده که چا په ځان ظلم او زیاتي وکړو، ګناه وکړله، د الله رسول تعالی رالل او تا ولا د خدای په دربار کې بخنه وغوښته، دی په خپله معافي وغوښته او د الله رسول تا مولا د خدای په دربار کې معافي وغوښته، لوجدوا الله توابا رحیما، نو خدای به توبه قبوله کړي او مزید رحم به پرې وکړي. د آیت مطلب څه شو؟ چې ګناه وشي راشه توبه وباسه او پیغمبر علیه السلام ته ماله بخنه وغواړه، او به دله بخنه وغواړي خدای به دې معاف کړي. نو هغه به دا آیت وی مطلب یې دا چې اوس به موږ چاله راځو، څوک به راله بخنه غواړي؟ صحابو د پاره خو غنیمت وکنه. یو سړي نه غلطي وشوه، راغی نبی علیہ السلام له د الله رسوله انی اصبت حدا، ګناه رانه شوې، اقم فی حکم الله یا حد الله، دا خدای حکم جاری که په ما باندې. سیاره خبره ده که لکه ماله سو راغی مسلې تپوس وکړو، اوس زه خو ورته څه نه شم چې څه به کېږي آخرت کې.
جواب ورکوم د خدای حد په ما قایم کا. حضور پاک ورته غږ ونه کړ، منځونه یې ورسره وکړل. چې منځونه یې وکړه سړی والا بیا راغی، وی صاحب ما نه غلطي شوې ده او د خدای چې څه حکم یې زه غاړه بستی یم، ما د خدای حکم قایم کا. نبی علیه السلام ورته مونږ سره دې منځونه ونه کړل څه؟ وی ومې کړل. وی ځه ستا ګناه خدای بخلې ده. اوس داسې قسمه یقین د بل چا راتلی شي؟ خو پیغمبر علیه السلام ته به وحی شو د الله د طرف نه، الهام به وشو، زړه ته به ورته کشف وشو. اوس هغه خبره ختمه شوه. بل سړی به راغی صاحب ما نه ګناه شوې ده، ما له د خدای په دربار کې معافي وغواړه. نبي علیه السلام به د خدای په دربار کې معافي وغوښتله، ابه خدای وبخه. بلکې یو موقع کې یو ځای کې حضور پاک اودو، چې اودو نبی علیه السلام او سترګې وغوړولې، را پاسېده نو مسکیو. نو یو بیبي دی، بیبي د هغې ته وی ما ته الله پاک خپل امت وښاو، ما ته الله خپل امت وښاو چې زما امت به د دریاب په دې چپو د پاسه روان یو، د دشمن علاقې به فتح کوي. بیبي ورته وی د الله نه سوال وکړه چې ما هم د دغې خلکو نه خدای وګرځوي که د خدای نه سوال وکړه. واقعي هغسې وشو، هغه بیبي په هغه جهاد کې شریکه وه، په هغه کې وفات شوه. داسې اوس شته د هغې د وفات نه پس. یو موقع کې نبي هم د جنتونو ذکر وکړه او بیا اوی چې زما د امت 80,000 کسان به بغیر حساب او بی کتاب جنت ته داخلېږي. یو صحابي پاسید حضرت عکاشا رضی الله عنه، بس فوراً پاسید یو صادر یو نیم ته ځوړند و نیم پې باسو، وی الله ادعو الله ان یجعلني منهم. الله رسول د خدای نه سوال وکړه چې دغه 1,000 کې هما ور داخل کی. وی انت منهم، ته پکې شوې ځه. اوس د وفات نه پس داسې څوک ویلی شي؟ بل صحابي پاسېده، وی صاحب مالم سوال وکړه چې مام پکې خدای ور داخل کی. وی سبقک بها عکاشا، خدای د یو کس د داخلېدلو زما دعا قبوله کړې وه، هغه د عکاشه په حق کې وشوه، بس خلاصه شوه خبره. نو صحابو ته خو کمالات و که نه، غلطي به وشوه، ګناه به وشوه، زر به رالل او یقین بیا وشو چې نبی علیه السلام به ورته خبره وکړه، یقین به وشو. اوس خو به توبه وباسئ، الله به ګناه غلطي معافه کړي، خو هغه د یقین سره خو سړی څه نه شي ویل. هغه صحابي په سر خوری چولې او دا آیات یې وی چې که موږ نوس ګناه وشي او موږ معافي وغواړو، موږ له بخښنه به څوک غواړي؟ یقین وکړئ د حضور پاک د قبر مبارک نه ورته آواز راوچت شو، غفر الله لک، غفر الله لک، الله دې وبخه، الله دې وبخه. دا هغه خلکو باندې حالت و کم حالت چې د مدینې منورې نه بارو او د وفات په وخت کې هغه موجود نو. دا د هغې خلکو حالت او د حضور پاک مینه هم سبل شامل. هغه چې صحابه وله کم محبت او کمه مینه ورکړې وه، قسم دې که دومره مینه خپل پلار نیازبین زوی له هم ورکړي. د صحابو غم درد باندې به خفه کېده. هر صحابي به وی چې د پیغمبر علیه السلام ما سره دومره مینه ده چې دونه بل چا سره نشته. هر صحابي به وی دومره ما سره محچا به تپوس وکړه تا سره د حضور پاک څومره مینه وی، دونه بل چا سره نه وه. هر یو وی دونه بل چا سره نه وه څومره چې ما سره وه. دا ولې؟ دا د حضور پاک مینه وه چې صحابه له یې ورکړې. علما لیکي وی چې څوک د نبي علیه السلام په وفات دړمن شو او بیا پې صبر وکړه. نبی اسلام په خپله لیکي، حدیث کې راځي چې څوک زما په وفات باندې دړمن شو، غمجن شو او بیا زما په وفات صبر وکړو، نو لکه څنګه چې د یو چا ماشوم بچی وفات شي، هغه د هغې مور او پلار دپاره خدای د جنت ذریعه ګرځوي، ویله دغه انسان دپاره د جنت ذریعه به زیمه. او زموږ علما لیکي، علما کرام وی که چاته د حضور پاک د وفات صدمه راله، نو دا آیت دی وی دې سره به صدمه ختمه شي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام. واقعی په دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ټول ختمېدو والا دي، دا به د دنیا نه یو ځل خامخا ځي. که د همیشه زندګي نصیب کېږي، د چا به نصیب کېږي؟ د الله د ذات. یو د الله ذات نه مري، هغه د دنیا نه نه ځي، هغه هر ځای موجود دی
او هغه له همیشه ژوند دی باقي چې څومره انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون. الله قرآن شریف پې فرمایي ته به هم د دنیا نه ځې مرګ به راځي او دا امت به دې هم ځي او دا کیدی شي چې ته د وفات شي او بل مور راوړې د جمدې پاتې شي. نو دا د حضور پاک د وفات متعلق خبره وه، دا مې درته د 2 جمعو کې بیان کړ. د حضور پاک نه پاتې څه شو طریقات، دا به انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم. ټول یو ځل درود شریف ووایه. اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. که یو سړی په سجده باندې اوده شي نو اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ نه، په سجده چې اوده شي او سجدې نه رو نه غورځېږي پې پاتې شي په دې باندې اودس نه ماتېږي. د حضور پاک د وجود نه روح، دا روح ولاړ خو زموږ علما لیکي چې دا روح بیا د پیغمبر صلی وجود ته واپس راغلی دی. یو سړی دی هغه دعا غواړي الله دې وله چې څه د زړه حاجتونه دي خدای پوره کړي. دا یو ملګری دی وایي د سعودي د تلو کار مې لیټ دی، الله دې دله د تلو توفیق الله دې درته آسان کړي. دا یو ملګری دی علي خان ترور وفات شوی شب قدر کې الله دې مغفرت نصیب کړي. دیم دعا غواړي چې خدای دې حافظ د قرآن جوړ کړي. دیم د حلالو دپاره سوال غواړي خدای دې دو زمونږ د ټولو د حلالو روزي نصیبه کړي. چرګه جنگول، چرګان جنگول ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نهى رسول عن تحریش البهائم، چرګان جنگول دا حضور پاک ته دې نه منع کړی. دا ډېر سخت جرم دی او سخته ګناه ده. دې باندې پوه نه شوم. دیم دعا کو څه کار یې بند دی الله دې ولو کړي. دې ته هم څه مشکلات دي، وایي څه شرعي تقاضا مې ده کور کې دننه منځونه کوو. الله تعالی دې مسایلو نه په امن کې وساتي او دا هم دعاګانې دي. ټولو دعاګانې غوښتي دي. دعا وکړئ دې چټونو کې چې څه دعاګانې غوښتي دي خدای ته یې وله پوره کړي. الله موږ د نبي علیه السلام حقیقي عاشقان جوړ کړي. الله زمونږ په زړه کې د نبي علیه السلام تابعداري پیدا کړي. خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي. اله العالمین د حضور پاک ژوند او د هغې وفات خدای دواړه زمونږ دپاره د برکت او د سعادت ذریعه ثابته کړي. الله د شیطان د خواهشاتو نه او د هغه د نفساني خواهشاتو نه په امن کې وساتئ. د قیامت پر ورځ د حضور پاک د جنډې لاندې ودرئ. الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. الله ډېره مسلمانان دي او ډېره لویه جمع ده. خدای زموږ دا دعاګانې قبوله کړي. الله که څوک مریضان دي بیماران دي او بچی دي د هغه د زړه څه تکلیف دي یا نور مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. خدای که د چا اولاد دي ته وله نارینه اولاد ورکړي. اله العالمین که څوک په پریشانو کې مبتلي پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدل کړي. زمونږ د دې کلي کې ابوالعزري مومن خان قاري صاحب ترور وفات شوی وه او د دې جومات کې مونږ سره ډېر لوی مدد کړی دی. دې جومات دا لنټر چې مونږ اچو نو مونږ سره کافي پیسې را کړې وې او دې جومات کې مونږ سره مدد کړی دی. ډېره نیکه بیبي وه. دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، د قبر رڼاګانې خدای نصیب کړي. نور څومره مردګان وفات دي خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي. او زمونږ ستاسو مشران که کم خاورو کې پراته دي، ګوره زمونږ مشران که خاورو کې پراته دي نو مونږ دعا ته په تمه دي. هغوی خو ځان له دعا نشي غوښتی. خدای زمونږ ستاسو چې څومره مشران په خاورو کې پراته دي رب ذوالجلاله ته د خاورو د قبر رڼاګانې نصیبه کړي، د قبر تیارې پې روښانه کړي او په ګناهونو کې او په عذابونو کې مبتلا دي عذاب پې په خوشحالو بدل کړي. الله زمونږ د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي او خدای پریشانیم په خوشحالی بدل کړي. الله د بغضیانو حاسدینو د بغضونو حسد نه مو ساتي. خدای چا څه په زړه کې حاجتونه ته وله حاجتونه پوره کړي. چا ته د دنیا څه مشکلات پیښ دي خدای هغه مشکلات وله په خوشحالو بدل کړي. د دنیا د مصیبتونو نه الله خلاص کړي او د آخرت او د دنیا د دواړو خوشحالیم نصیب کړي. اخر وخت کې په خوري د کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد